یو عالم دا قصه ذکر کوله، عربی عالم و او د قرآن کې متخصص و. هغوی زه یو ورځ د خپل استاد سره کېناستم، نو ما نه یې تپوس وکړ چې ته د قرآن مراجعه قرآن څو ورځو کې ختموې؟ ویې ما ورته ویل چې شپږو ورځو کې. دا زما طریقه ده، یعنې کوم وخت چې ما قرآن یاد کړی دی او د دې وخته پورې ما باندې داسې وخت نه دی راغلی الله په توفیق سره چې ما شپږو نه زیاتو ته قصه اړولې، یعنې روزانه 15 سپارې د زباني ویم. ویې ما چې دی به ماله شاباشۍ راکړي چې ماشاءالله ته تکړه یې. ما ته وایي چې دا ته څه کوې؟ ما ورته وایي چې ولې شیخ صاحب زه خو شپږو ورځو کې ختموم، پوخ راته یاد دی. وایي پوخ خبره نه ده، دا ته څه کې لیکې؟ وایي ما چې ولې څه چلې وکړو؟ ګوره ډېره عجیبه خبره ورته وکړه. وایي په تا باندې شپږ ورځې تېرېږي او د قرآن یو ایت تا لیدلی نه وي، یعنې شپږ ورځې ته انتظار کوې چې بیا به وې؟ شپږ ورځې په تا یې تېرېږي او هغه یو ایت ته نه پاتې شوی، ته به بیا انتظار کوې چې 15 ورځې به نورې تېرېږي بیا به وې؟ ته دا زړه څنګه صبری دی ده؟ ما ورته وایي چې ما ته خو داسې ښکاري چې دا ترتیب وي، نه ځان تکړه کړې دی نه په کومو کې ختموه. یو خو قرآن به درته ډېر پوخ وي، یېرېږي به ده نه، بل دا چې د آیت به د باندې زر راځي. اوس ته یو آیت وي 15 ورځې ورته پروت یو که مړ شي، هسې دغه لکه د هر سړي خپل یو سوچ څنګه د دې بعضو تعلق دی د الله د کتاب سره، لکه دا هم نه غواړي چې 15 ورځې به ده تېرې شي او د یو آیت ویلی نه دی او په موږ میاشتې او کلونه او تېر شي او موږ یو آیت نه ویلی دی، نه هم کتلی دی، نه هم راغستی. څومره موږ شاته پاتې شو. کوشش کوو چې قرآن سره خپل رابطه مضبوطه کړي، هر وخت ورته ګورئ، وایئ، اورئ، ځان پرې پوه کوئ، عمل پرې کوئ. الله دې موږ له توفیق راکړي.